پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. له هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ د نن ورځې موضوع یا ټاپک ده په تایوان کې د همجنس بازانو ترمنځ واده قانوني شو. په تایوان کې د همجنس بازانو ترمنځ واده قانوني شو. د تایوان پارلمان د جمعې په ورځ په 18 مې د همجنس بازانو ترمنځ واده قانوني اعلان کړ. دا لومړی ځل دی چې په یو آسیایي هیواد کې دغسې قانون پلی کیږي. په تایوان کې دا قانون په داسې حالات کې تصویب شو چې مذهبي بنسټونو او کلیساګانو د هغې د تصویبولو سره مخالفت درلود. د تایوان د همجنس بازانو د حقونو فعالانو هم د دغه قانون پلی کېدلو لپاره د هغه هیواد پر پارلمان فشار راوړی و. د تایوان جمهور رئیس تسا انګ ون هم د دغه قانون ملاتړ کړی او د تصویب کېدلو وروسته یې سمدستي په خپل ټویټر کې ولیکل چې د مې په 18 نیټه په تایوان کې مینه بریالۍ شوه. هغې همدا شان لیکلی و چې موږ د تایوان د ښه والي پر لور یو لوړ ګام پورته کړ. د دغه قانون په اړه د رایګیري پر مهال د پارلمان د ودانۍ بهر ګڼ شمېر همجنس بازان او د همجنس بازانو ضد ډلې راټولې شوې وې او یو بل ته د قانون د تصویب او رد په اړه تقریرونه کول. د تایوان اساسي قانون محکمې په کال 2018 کې ویلي و چې د همجنس بازانو ترمنځ د ودونو د دغه هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی او پارلمان ته 2 کاله وخت ورکړی و چې د هیواد نور قوانین داسې بدل کړي چې د دغه قانون سره په تصادم کې نه اوسي. نو دا وه زموږ ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ. مننه.